یوه ښځه وه د هغې په سر کې 3 ویښته و. خپل لور ته ویې لور راشه ویښته راله چونټي که. لور راله ویښته وله چونټي کوي، د هغه ویښتو نه یو ویښته غوزار شو. لور مور ته وویل مورو وایي دې نه خو ویښته غوزار شو، اوس څه وکړم؟ هغه وایي زه لورو څه وکړه سڼې ترې راله وکړه چې هغه ترې سڼو کولو کوشش کوي نو بل ویښته ترې غوزار شي، د هغې په 3 ویښتو کې یو ویښته پاتې شي. نو هغه مور ته وایي مور دې نه خو بل ویښته هم غوزار شو، اوس څه وکړم؟ جو هغه ورته څه وایي؟ وایي زه لورو خورې زلفې راله پرېږده او ستا د پلار چې کوم دی خورې زلفې ډېرې زیاتې خوښې دي. نو بس خبره دا وه چې اصل کې د دې خبرې مقصد څه دی. لطیفه ده، بالکل لطیفه ده، خو مقصد دا دی چې څه زمونږ سره یي پکار دی چې په هغې کې ځان له خوشحالي ولټوو، د هغې نه څه دی خوشحالي جوړه کړو او خوشحالي ترې واخلو. ځکه د روغاني بابا هغه شعر چې کوم دی کوم چې منو صاحب منیجر صاحب هغه لږ خراب کړی غونده کې دی، نو خوشحالي ځان له پخپله ورکوه. حقه خبره ده که ته ځان له پخپله باندې خوشحالۍ ماحول انوایرمنټ نه جوړې نو په دې دنیا کې زما وروره قدرمنه چې یو کس هم نه ستا خوشحالي غواړي او نه ستا نه بغیر تا له خوشحالي درکولی شي. هسې دا خبره لطیفه مې په ذهن کې ومه چې تاسو سره شریک کړمه، نو تاسو واورېده. خوشحالي ځان له پخپله ورکوئ. ډرایوینګ ته ناست دی عرفان احمد او طارق چې کوم دي په موبایل کې شاته بیزي دي. السلام علیکم، څنګه دی؟ نو قدرمنو دغه ملګري یو مخکې ځو د مظهر بای خواله هغه سره میلاویږو او غواړو دا چې څه پخپله یې نو هغه تاسو ته وښایو. نو نن ګورو چې د قدرت څه نظارې چې کوم دی هغه موږ پخپله لیدی شو او تاسو ته ښوی شو. ښه قدرمنو د ګیدړ واده ولیدلی دی، اوس چې کوم دی موږ د ګیدړ په واده کې روان یو. د ګیدړ واده به موږ څه ته وی چې واړو چې کله باراني او ورسره د یو طرف نه غارمۍ، نو هغې ته چې کوم دی د ګیدړ واده وایي. په دې لاره باندې د چارباغ نه راواوړېدو خوازخېلې ته روان یو. د کتې نه چې کوم دی غرمه دي او دې خوا چې کوم دی ښه زبردست باران ورېږي. نو د ګیدړ په جنس کې چې کوم دی عرفان احمد او باغي او ستاسو ورور عمران الله معراج روان دي، تاسو را سره هم راځئ. ښه قدرمنو دا ساعت چې کوم دی د مظهر بای کلي ته رالو چمتلی خوازخېلې ته او بای مخکې به ځو که نه؟ مخکې به ځو بهر ټوپ سیند اسماني موړ شنګله. ها نو انشاءالله اسماني موړ نه کوشش کوو چې تاسو ته اسماني نظارې وښایو. نو راځئ را سره. ها قدرمنو تاسو کتی شئ چې واوره ورېږي، واوره ورېږي که نه خلک تېرېږي لاندې چې کوم دی د غرونو باندې د وریځو دا ښکلی نظارې ما نه پرېږدي خبرې ته. نو صاحب شاه صابر صاحب وایي دلته دومره اوبه نشته چې څوک وکري ګلونه، دلته دومره اوبه نشته چې څوک وکري ګلونه، دلته غرونه غرونه واورې، دلته واورې واورې غرونه. واه واه تاسو کتی شئ چې چا چاپېره واورې دي، د واورو غرونه دي او د غرونو ډک دي او دا پکې راغی موټر زموږ سره چینج به دا چوللی استاد. دا پکې نور ښکلي ښکلي ګلالي ماشومان واړه لوی زموږ نه کشران مشران دا ماشومان دي
تعبیر صاحب وایي ها چې د محبت ګرمي دې ولیدله ها په یخو واورو کې خولې شوې که نه واه واه ډېر ښه یقینا چې ډېر ښه موسم دی ها یو ځای کوم ځای کې چې چای پخېږي او بله خبره ده چې بهر داسې ښکلې ښکلې واوره ورېږي واوره پرته وي ستا په لاس کې ګرم چای او په لاس کې ورسره ښه ښکلې ګرمه توده ډوډۍ وي څه غواړې د الله نه ښه قدرمنو چار چاپېره تاسو په آسماني موړ کې ګورئ چې آسماني موړ بالکل د الله پاک په قدرتونو سره په وریځه کې ټول ډوب دی په لړه کې ټول ډوب دی که نه په لړه کې ټول ډوب دی مونږ پکې یو نو تاسو چې کوم دی د دې ځي دا ډرون شاټس وګورئ امید دی خوښ به وشي او موږ چې کوم دی یو څو تصویران وباسو په دې ټایم کې قدرمنو دا ملګري چې کوم دي دا چارسدې نه راغلي نو زما په سر باندې په دې ټایم کې نه پکول شته نه څادر شته او دا کسان چې کوم دي میلمانه دي خو ذمهوارې دي قدرمنو دا ملګري چې کوم دي د 400 دي موږ سره په ویډیو کې راتللي غوښتل دا کم ملګري چې داسې ناشنا راځي په ډرایوینګ باندې هغه لږ احتیاط کوئ ځکه چې د دې ډرایوینګ لږ خطرناک دي صحیح ده نو ځایونه هم داسې دي چې هېڅ پته نه لګي بریک سره گاډی هم ښویږي او نور راځئ ښه خپله انجوای کوئ ډېر مزیدار ځای دی تاسو به دا ویډیو هم وګورئ او د دې شنګله ټاپ نوم دی د خوازخیلې په سایډ باندې صحیح ده والسلام راشي انجوای وکړئ ښه انجوای وکړئ لکه ټول نه خبره دا ده غټه خبره چې د ژوند نه خوند واخلئ نو قدرمنو د دوی د خبرو خلاصه دا وه چې د ژوند نه خوند واخلئ او چې خوند اخلئ نو آسماني موړ ته راشئ او که دا خوند تاسو ته محسوسه نه شوه چې تاسو اخلئ ستاسو پیسې واپس دي دې پهله به مظهر آزاد به یې درکوي یو منټ ښه قدرمنو دا دی شنګله ټاپ چې آسماني موړ ورته هم وایي او حقیقت دی چې دلته کې ته راشې نو تا ته به داسې ښکاري چې بس زما او د اسمان په منځ کې لږه فاصله ده خبره دا ده چې خبره ده قصې دي واورېدې بله خبره دا چې
قصې دي نو کو به زموږ داسې مطلب بل څه نشته که نه به بل څه نشته لړې دي دوړې دي واورې دي واو او ترور را روانه د واورې په لاس کې راغستې ده ترور الله دې ژوندی ساته دا واوره دی دا واوره ده دا واوره نو په دې ګاډي باندې هم ډېر کسانو ډېر شی ښکلې ښکلې واورې ښودې ده ښه قدرمنو تاسو لیدی شئ چارچاپېره دا ښکلاګانې بس مونږ چې کوم دی خپله چکر دلته اسماني موړ کې ولګو لاندې په دې لاره باندې کوزیږو د مظهر بای سره به لږې څار یو نو هلته یې ګورو که تیاره نه وه نو د هغه ځي درته هم سر ډرون شاټس به وښایو او که تیاره وه نو هغه به هم ستاسو د مخې نیمه شپه شوه واده کړې کور ته لاړو د لونډ خو بس کور دی په حجره کې دغه حجره ده ټول ملګري موږ دلته ناست یو زموږ د کلي تقریبا سل کلنه حجره ده سل کاله به درې عمري نو دوه حجرې دي اخوا حجره کې مشران ناستي شپه ورځ دلته ځوانان ناستي مشران خپلې ستونزې راوړي خبرې پې کوي ټول نوکرپېشه خلک دی دلته ټول حاصل مطلب طالب علمان دي نو خپلو مسلو باندې په سیاستو باندې کلي بندونو مسلو باندې خبرې اترې کوي ښه قدرمنو زمونږ کومه ښکلې ورځ چې ده هغه په یو ښکلې ډول باندې چې کوم ده اختتام ته رسي د مظهر بای کلي چمتلی کې یو دا ساعت د هغو د کلي کومه غټه حجره چې ده د بیلر خواته ناست یو ټول ملګري نو د کلي دا ملګري په زمونږ د حجرو زمونږ د معاشرې زمونږ د پښتنو ثقافت یوه ښکلې نښه ده چې هغه یو ښکلی انځور دنیا ته ښیي چې ټول په ماښام کې راغونډ شي کینی د یو بل حال وپوښتي یا چې کوم مسایل په هغې باندې خبرې وشي مذاق وشي مستیانې وشي او د ژوند د یو ښکلي انداز نه په ښکلي ډول باندې خوند واخیستی شي نو قدرمنو دا زموږ د پښتنو د معاشرې یو ښکلی انځور دی چې دا تاسو ته وښو تیاره ده په دې صحت کې که نو دا حجره به تاسو ته ښول وه چې څنګه د دې ښایست دی خو هیله لرو چې زموږ د الفاظ به د هغې تاسو ته ترجماني کړې نور ستاسو ورور حق عمران الله معراج یم په حق نوم باندې مې یوټیوب چینل دی نو چا چې اوسه پورې نه سبسکرایب کړی هغو دې راله سبسکرایب کړي د فیسبوک پاڼه مې هم د عمران په نوم باندې ده نننی لاګ چې کوم دی دا به په دې ځای باندې ختمو خپل د وروڼو سره خپل ورور عمران الله معراج له ورکړي اجازت د لوی الله په امان سترګې چې پټې